رنگینه یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښکلا او رنګینه یو یې مثال. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترم لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د 215 اعظم قلی اردو اړوند لومړي پلي بدري لیوا کې دا لیوا د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې موقعیت لري چې د همدې لیوا اړوند ټولیان کنډکونه او جزتامونو په لیرې ولسوالیو پرتیو سیمو کې پیلنم فعال او برقرار دي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند په تیر کې د سختو جګړو او جنگونو مرکز او میدان او د همدې جګړو له کبله یې په زیاته اندازه پوځي مراکز او نظامي تاسیسات له منځه تللي دي او یا هم تخریب شوي دي. خو لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ملي اسلامي اردو د لومړي پلي بدري لیوا منصوبینو چې د همدې ویجاړو مراکزو او تخریب شوو وسایل څخه بیا ځلې څومره رغونه کړې ده په اړه یې دغه مستند چمتو شوی دی. راځئ چې په ګډه یې وګورو. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو د ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د بارودو لالوګیو یې فضا د نفرت له جنگي سیمه شاوخوا پاکو کروندو کې کښتونه د ګلونو کوو له اغزیو یې دښتونه او بدیا پاکو چې په امن کې مو ټوله هېوادوال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړو چې په امن کې مو ټوله هېوادوال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړو د ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد. الحمدلله زموږ د لیوا نظم او ترتیب ډېر منظم روان دی. کم پرسونل او کم کنډکونه چې مو دي هغه مو الحمدلله چې کم امر موږ ته شوی دی که د امیر المؤمنین شیخ صاحب یې کو که زموږ د وزارت وزیر صاحب الحاج مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب نو انشاءالله موږ هر امر ته لبیک ویلی دی. نو موږ هر اصول هر امر مو انشاءالله اجرا کړی ده. او بل زموږ لومړي پلي بدري لیوا چې په هلمند ولایت او مرکز کې شتون لري او په ښار کې پرته ده. نو زموږ څخه د لیوا په سطح باندې د اخترو په مناسبت باندې د نورو ورځو لمانځلو په مناسبت باندې زموږ څخه چې کوم مجاهدین غوښتل شوي دي د امنیت په باره کې هغه موږ الحمدلله د امنیت ساتلی دی. که یوه ورځ که دوې ورځې که بسته او تی موږ د امنیت په ساحه کې الحمدلله مشکل نه دی پېښ شوی او داسې امنیتي پېښه هم الحمدلله مابین ته نه ده راغلې. او بل زموږ کنډکان چې دي اول کنډک مو د مرجې ولسوالۍ د کم په ساحه کې موقعیت لري چې هغه چې انشاءالله د مرجې د ولسوالۍ سره په هماهنګۍ کې دي چې کوم د امنیت ضرورت هغه انشاءالله موږ د اختیار ورکړی دی او د مسؤلین د ولسوالۍ د مسؤلینو سره د حوزو د مسؤلینو سره په هماهنګۍ کې دي. هغه انشاءالله شپه ورځ خپل خدمت ته ولاړ دي او خدمت به کوي. او دوم کنډک مو داخل په ښار کې پروت دی نو چې د رود پر غاړه باندې د کنډک ساحه ده. نو دا مو دوم کنډک دی هغه انشاءالله چې د ښار کې کم د امنیت ضرورت دی او کوم غوښتنه مو ځینې کړې هر وخت انشاءالله هغه خپل د خدمت اجرا کړی ده. او بل څلورم کنډک چې مو د مرجې او د ناوې پر دښت باندې ساحه باندې پروت دی چې د مرجې او د ناوې ویش کېږي جرنامو کنډک یې بولي. نو څلورم کنډک مو هلته موقعیت
لري. نو هغه ان شاء الله د ناوې د ولسوالۍ سره مو په رابطه کې کړی دی. د ناوې د ولسوالۍ مسؤلینو سره په هماهنګۍ کې د توپچې مربوط مجاهدین په څلورم کنډک کې ډیر دي. نو هغه ان شاء الله تر ډیره حد پورې روزل شوي دي او د توپچې مربوط ملګري مو ان شاء الله منظم دي. اول پنځم کنډک چې مو دی هغه تامیناتي کنډک دی چې هغه داخل په لیوا کې دی. موږ دا ډاډ او اطمینان خپل ولس ته ورکوو، د هلمند مجاهد ولس ته، چې موږ ان شاء الله شپه او ورځ تاسو په خدمت کې یو. که هر بخش کې موږ ته غوښتنه ولري موږ په خدمت کې یو، موږ د دوی امر ته لبیک وایو او موږ به د دوی امنیت ساتو، ځکه چې موږ دغه 20 کاله مبارزه کوله، موږ د دوی د عزت او د دوی د امنیت لپاره کوشش کوو. نو موږ به ان شاء الله خپل شپه او ورځ دا کوشش کوو د دوی امنیت په ساتو. د 215 اعظم قلي اردو اړوند لومړی پلي بدري لیوا ټولو منصوبینو او مجاهدینو په تیرو 3 کلونو کې د اسلامي امارت د مشرتابه د اوامرو د اطاعت لمخې او د ملي دفاع وزارت د پالیسیو مطابق خپلې چارې په منظمه او شفافه توګه مخته وړي او ښې لاسته راوړنې لري او په خپلو مربوطه بخښونو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې جوړوم. امارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي، زمونږ له سره به د ظلم هر رواج واخلي، لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي، له ظالم به د ظلمونو یې دروند باج واخلي. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي نظام، خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوم. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي نظام، خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوم. د ملي دفاع وزارت د 215 اعظم قلي اردو د لومړي پلي بدري لیوا د تخنیک امارت په تیلو 3 کلونو کې چې کومې کړنې کړي دي هغه د 5م کنډک د حفظ مراقبت ټولي مسلکي استادانو په همکارۍ باندې نو په تعداد 255 اراده مختلف نوع وسایط ترمیم شوي دي، چې د هغو له جملې څخه 402 اراده رینجر ترمیم شوي دي او 10 اراده رینجر امبولانس ترمیم شوي دي او 150 اراده حموي ترمیم شوي دي او 12 اراده حموي امبولانسونه دي او 115 اراده انټرنیشنل ترمیم شوي دي او 15 اراده کرینګ دي چې په دوی کې یو اراده ورسي ټانک ترمیم شوی دی. ان شاء الله کم پاتې وسایط چې دي غیر فعال دي نو هغه په راتلونکي پلان لرو چې هغه تر ترمیم لاندې دي، ان شاء الله ډیر ژر به فعال شي. د تخنیک څانګه چې د لومړي پلي بدري لیوا د پوځي وسایطو، سپکو او درنو وسلو د ترمیم او ښه ساتلو چاره په غاړه لري، په تیرو 3 کلونو کې د ډیرو لاسته راوړنو برخمنه ده چې د لیوا قرارګاه او اړونده جزو تامونو د پوځي تجهیزاتو په چمتو کولو او دفاعي ځواک په قوي ساتلو کې پراخه ونډه لري. موږ الحمدلله روزمره کارونه ښه نورمال ډول روان دي، هغه که د حموي بخش کې، که د رینجرو بخش کې، که د انټرنیشنل بخش کې او که اسلحې دلته په دې ورکشاپ کې ترمیمیږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نو اوس دلته موږ مستریان روزمره اخته دي، انشاءالله کار روان کړی دی، په ښه پوره اطمینان سره کار کوي. دغه د شوبلې ګیربکس دی، د دغه شوبلې دی راکښته کړی مو دی، نو ځینې پلیټونه یې سوي دي، د تختې سوی دی، دا په هغه وخت کې سوځي چې کله اندرولیک نه وي پکښې کې او دوی یې چلی دا سوځي. بیا دغه نازک پلیټونه دي، تقریبا دا 10 دانې دي دغه پلیټونه، دا چې کله وسوځي بیا وینې ټانک کار نه کوي ځینه. نو دا اوس په اخته یو موږ 2 مو سره خلاص کړي دي، د دغه 2 څخه یوه دانه غواړو چې ترمیم یې کړو، هر دانه چې هغه شان یې سم و هغه به دلې ترمیم کړو ورته. نو انشاءالله تر دا اوسه مو 12 دانې دغه 14 دانه دی چې موږ ترمیم کړي دي دلې په دغه ورکشاپ کې ټوله کامیابه ختلي دي. نو د دې مخ په ایسته انشاءالله نور به نو هم کار کوو چې کامیاب وخیږي. دا تر دا اوسه چې ما هغه پټ کړي دي ټانګانو ته مور پورته کړي دي، هغو کار کړی دی، کار پکښې کوي. نو د دغه اوس په اخته یو چې اوس انشاءالله د خیره دغه جوړ کړو، بری ورپورته کړو دغه ټانک ته. د جنگ په ډګر کې د درنو اسلحو کارول او ترې ګټه اخیستل په پرمختللې نړۍ کې د بریالیو جګړیزو فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. دا چې توپچه ځواک د جنگ په ډګر کې مهم او مؤثر رول لري، نو په همدې اساس په یاد لیوا کې د توپچه ځواک د روزلو ترڅنګ
د شته درنو اسلحو ساتنه او ترې ګټه اخیستنه خورا مهم او اړین دي. امارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي، زمونږ له سره به د ظلم هر رواج واخلي، لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي، له ظالم به د ظلمونو یې دروند باج واخلي. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي نظام، خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړو. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي نظام، خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړو. توپچه امریت مربوط د تعلیم تربیه په بخش کې موږ تقریبا 4 دانې دورې په 4 کنډه کې د توپچه پرسنل د توپچه د کورسونو څخه فارغ کړي دي، چې په لومړۍ دوره کې 40 کسانان مجاهدین مو د ډیسي توپ څخه فارغ کړي، په دوهمه دوره کې مو بیا 19 کسانان د زیو څخه فارغ کړي، زیو 30 څخه فارغ کړي دي، او دا شان مو په دریمه دوره کې 20 کسانان د 2 میاشتنۍ ډیسي کورس څخه فارغ کړي دي. او دا رقم موږ خپل توپچه پرسنل د دغه لومړۍ پلي بدري لیوه و مرکز کابل ته استولی دی، د همدغه دشت لپاره همدغه رقم کلي اردو ته په وار استولی دی، چې د تیر کال څخه تر اوسه پورې تقریبا موږ په دغه خپل توپچه پرسنل کې 85% خپل پرسنل د مسلکي او دغه رقم د نظامي کورس څخه فارغین لرو الحمدلله. همدا شان د لومړۍ پلي بدري لیوه په 4 عبیده ابن جراح کنډه کې زموږ په ټولۍ بطریه الته موجود ده، ټول پرسنل مو الته دی، زموږ دا کم پرسنل چې دی په هماغه ځای کې الته روزل کیږي، او الته موږ خپل د روزنې لپاره مسلکي استادان لرو، او دغه رقم الته دغه روزنه د همیش لپاره دوامدار روانه وي، او هم به انشاءالله دا جاري ساتو. د روغتیايي خدماتو شتون د یوې پوځي خطې لپاره مهم او اړین دي. دا چې د لومړي پلي بدري لیوه د روغتیايي خدماتو امریت او اړوند طبي عمله د شته طبي امکاناتو پر مټ د لومړنیو او بیرونیو مرستو ترڅنګ د همیشنۍ درملنې وړتیا لري، او د پرسونل د حفظ صحي ته د جدي پاملرنې په لړ کې په تیرو 3 کلونو کې توانېدلي چې خپل خدمات په چټکۍ او ښه شکل مخته یوسي. موږ په لومړۍ پلي بدري لیوه کې شلبستریزه روغتون د ټولو امکاناتو سره فعال لرو، او ترڅنګ یې د 4 کلینیکونو فعال او د مجاهدینو لپاره د شپه او ورځ خدمات وړاندې کوي. خپل خاوره نور په عدل اعتدال جوړو، د ښکلا او رنګینه یو مثال جوړو، وچو دښتو لله الحمد چې زموږ د کلینیک ټولې چارې په صحیح توګه مخته روانې دي. دا چې او پی ډي ده، دلته موږ مریضان ګورو، د ورځې په جریان کې چې کوم مریضان موږ ته مراجعه کوي د هغو صحي خدمات دلته په صحیح توګه مخته وړل کیږي. که څنګه چې مریضان موږ ته مراجعه کوي، هغه کوم اصولي شرایط چې موږ ته کوم ښودل سوي دي د سردبابت د خوا څخه یا د امریت د خوا څخه، هغه موږ مخته وړو. نو مریض چې کله موږ ته مراجعه وکړي، د هغه څخه موږ تاریخچه اخلو، چې په تاریخچه کې لومړی د هغه شهرت ډېر مهم دی، د هغه شهرت موږ په راجستر کتاب کې رسوو چې منظم هغه د شهرت ولیکو. د هغه څخه وروسته موږ د د مریضۍ تشخیص ږدو، د هغه تشخیص وروسته د تداوي کوو. که چیرې د مریض داسې ضرورت، اوس مثلا زموږ په کلینیک کې د لابراتوار څانګه فعاله ده، ای سی جي مثلا ایکس ری، دا ټول ورته کیږي. که چیرې ایکس ری ته ضرورت، ایکس ری ته استو، لابراتوار ته ضرورت، معایناتونه ورته کوو. او که چیرې ای سی جي ته ضرورت، احیانا داسې یو مریض پیښیږي چې هغه کارډیک مشکل ولري، مثلا د زړه مشکلات ولري، هغه ته موږ ای سی جي کوو. نو د هغه وروسته چې مریض موږ ته بیرته راغلی، د هغه تشخیص موږ وکتی. که چیرې هغه مریضي موږ ته دا تشخیص وسو چې بیا دته نسخه نوشته کړو د هغه مریضۍ مطابق، نو کله چې مو نسخه ورته نوشته کړله، زه بیا فارمسي ته
د فارمیسي څخه دی خپله دوا اخلي. هغه دوا چې واخیسته که چیرې د زرکیاتو اړتیا وه هغه بیا د یو منظم نرس په واسطه باندې دته زرکیات اجرا کیږي، ځکه د پاسمان وتاک زموږ فعاله دی، عجله څانګه هم فعاله ده، ټول سیستم زموږ د کلینیک فعاله دی. او که کوم مریضان دلته موږ نسو تداوي کولی، یعنې زموږ تر سویه لوړ وه، هغه موږ په اول قدم کې د شوراب یا د 215 اعظم کلي اردو صحوي شفاخانې یا روغتون ته انتقالوو. او که چیرې هسې موږ په دې باندې پوه سولو که چیرې هلته هم تداوي نه کېدله بیا مریض موږ بیخي تر 400 بستره هم معرفي کولی سو، 400 بستر ته یې ستو. ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو، دا به زموږ د لیوا د مستند هغه ټولې چمتو شوي برخې چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوې، لکه څرنګه چې تاسو ته په دغه مستند کې د لیوا د ځینې نظامي برخو د کاري فعالیتونو او لاسته راوړنو په تړاو ولیدل. او دې ته ورته د لیوا په نورو بخشونو کې هم پرمختګونه شوي دي. د ملي اسلامي اردو دفاعي ځواکونه ولس ته او په ځانګړي ډول د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار مجاهد ولس او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. مننه له هغه ټولو لیدونکو څخه چې له موږ سره مو تر پایه ملتیا وکړه. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل او ملګری شه. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي نظام، خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوو. ای مأمونه باور یم په سپېڅلي